چاربیتې نظمونه ذهني ریمانډونه هر څه ډېر خویاله ټنډه باندې برداشت کړ. نو زه به یو دوه کلامونه ووایم که تاسو اجازه ارشاد جی. محبت یم په سینو کې زندگی کړم، محبت یم په سینو کې زندگی کړم، زه به ډېرو زمانو کې زندگی کړم. گل مزاج یم خوشبوئی لرم لمن کې، گل مزاج یم خوشبوئی لرم لمن کې، کد زلف و زولنو کې زندگی کړم. او پوهېدو لمې زیرک نظر پکار دی، کنایه یم څو مانو کې زندگی کړم. پوهېدو لمې زیرک نظر پکار دی، کنایه یم څو مانو کې زندگی کړم. چې لښکرې د احساس ورته سلام کړي، چې لښکرې د احساس ورته سلام کړي، لکه ریدم ترانو کې زندگی کړم. ډېر زبردست. او کمې ګورې سترګې پټې کړه جانانا، کمې ګورې سترګې پټې کړه جانانا، د وجدان په آینو کې زندگی کړم. او لکه بته د غزل پکې غوپې خورم، لکه بته د غزل پکې غوپې خورم، د تخلیق یخو چینو کې زندگی کړم. چې آذان مې شي تر غوږ زم ترې جمعات لا بد خدو کمې خانو کې زندگی کړم. چې آذان مې شي تر غوږ زم ترې جمعات لا بد خدو کمې خانو کې زندگی کړم. په تکلیف کې مې سقراط تز احمد یم، په تکلیف کې مې سقراط تز احمد یم، که هر سو پلیونو کې زندگی کړم. ډېر زبردست. مننه جی. صدر صاحب یو غزل دی: زما نامه د رقیب نوم سره تړې څنګه، زما نامه د رقیب نوم سره تړې څنګه، جانان دوه تورې پتې کا کې ساتې څنګه. زما نامه د رقیب نوم سره تړې څنګه، جانان دوه تورې پتې کا کې ساتې څنګه. او یار پښتون یم د زړه له کور دې نشم ایستی، یار پښتون یم د زړه له کور دې نشم ایستی، که زه په خپله خوښه لکه راتلې څنګه. او زما زړګی رانه پټ کړو په زیړي مازدیګر، زما زړګی رانه پټ کړو په زیړي مازدیګر، که د یار سترګې دې ودې نو دې ودې څنګه. مننه زما زړګی رانه پټ کړو په زیړي مازدیګر، که د یار سترګې دې ودې نو دې ودې څنګه. چې د غرور له فلک پړ مخې را پرېوتلې، چې د غرور له فلک پړ مخې را پرېوتلې، تا خو وزرې نه وې ګل الوتې څنګه. او ته جادوګر یې که نه خپل نظر دوکه راکوي، ته جادوګر یې که نه خپل نظر دوکه راکوي، دا په لمبه لمبه رخسار دې دي خولې څنګه. مننه جی. ته جادوګر یې که نه خپل نظر دوکه راکوي، دا په لمبه لمبه رخسار دې دي خولې څنګه. او جانانه ستا او ما ترمنځ خو دیوالونه نو، دا خلک وایي که نه وایي په دیوالونو غوږونه وي. جانانه ستا او ما ترمنځ خو دیوالونه نو، زمونږ خبرې دیوالونو اورېدې څنګه. جانانه ستا او ما ترمنځ خو دیوالونه نو، زمونږ خبرې دیوالونو اورېدې څنګه. احمد ته وخت وې که وخت سختو را تېر مې نه وی، احمد ته وخت وې که د سختو نه را تېر مې نه وی، ستوري په ورځ کې در ښودل به مې د شپې څنګه. ډېر زبردست.